څنګه یې غوږوره جوړ یې برابر یې ښځه چې برابر یې زیاته غم مه کوه هلکه تا د همسایګانو هلک دې ولې په ډبره ویستلی وي ما لږ ښکنځا وکوي ته اوبه مې د خدای پاکه ښکنځا یې کولې سر یې په داسې وکوه نو څه دې چې ښکنځا یې کوئ ښکنځا یې درته وکړې بیا ته سر وماتئ دا رقم ټیم تېری د خلکو سره ته جنګونه سړی نه کوي جنګونه مه کوه ښه به خوشحالي ژوند تېروه خلک به هم ښه درته وایي ټوټل دنیا به درسه خوشحاله ښه ژوند ښه خوند کوي هلکه ته ورسه ګېټ ټکېږي څوک دی په دا نیمه شپه کې ګېټ ټکوي ورسې وه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې زمانه جوړ یې برابر یې طبیعت ښه دی شکر دی الله دې الله فضل دی خیرات دی خیر په دا توره شپه را روانې دي ګېټ ټکی خیر دی څه کیسه ده یاره زه په خپله مسافر راغلی یم ښه مسافر یې هو ما که زه یې در سره ورور جان دا یو شپه به تېره کړې وه یاره ته خو مسافر یې نه مې شناخت در سره دی نه مې تعلقات در سره دی زه تاله څنګه شپه درکړم او بل په دا توره شپه زه ولاکه ستا دپاره کوچنیان راویښوی سمه په دا توره شپه زه ولاکه ستا خدمت کولی سم بس ته ورځه ولاړ شه وروره بل ځای وګوره سرالې خاص زموږ دروازې له ودرېدلې په دا توره شپه ګېټونه ټکوي یاره ته خو م انسان یې څه سوچ سړی وکړي چې په دا توره شپه زه یو ځای ورځم هغه به بیده یي لا به په یو غم اخته یي لا به په یو شادي اخته یي وروره راسئ بس خالي ګېټونه ورټکوئ زه څه دی بیا به زه بل ځای بس ورځه دلته بله هر سي رانه سي څوک ولئ ولا دلته یو سړی ولو ګېټ یې ټکولی ویل زه مسافر یم که مې نن شپه راکړله ما ورته ویلې یاره ته دا توره شپه ګوره او دا توره شپه کې ګېټ ټکوې ما ویلې ستا دپاره زه ولاکه په دا توره شپه کوچنیانه پورته کوی سم بیا به وروره تا ته به زه چای راوړم مړۍ به درته راوړم خدمت به دې کوم ما ورته ویل ورځه ولاړ شه وروره دماغ به نه خرابوي یو څو خوشکې مې ورته وکړې پسې وای مې اخیستلی نو ستا ګېټ نه در وټکوي دا بلغه نه ور وټکوي نو د چا هغه به ورټکوي دا مسافر به چیرې ځي خو ته که توره شپه ده دا توره شپه به دوی څنګه راځي یاره په دا توره شپه نو ستا کار نشي درار نو دا به چیرې ځي هلته به په بیابان باندې دی شپه کوي په بیابان باندې به دی دا شپه تېروي ولې داسې کوئ یاره مېلمه چې دی مېلمه خلک په زارۍ غواړي ورته میلاویږي نه تا ته وروره مېلمه رالی تا پسې واخیستی ولې داسې کوې مېلمه چې دی مېلمه سره د کور رزق ډېرېږي د کور رزق چې دی د مېلمه سره ډېرېږي دا یو دوه درې مېلمانه خو در چا کوي زموږ زه تا ته په دا شل کاله کې نن یو مېلمه رالی هغه هم تا پسې واخیستلی ولې داسې کوئ اخر پښتونواله ده مسلماني ده ته وروره مېلمه درته راشي هغه پسې واخلې ورسه په منډه ورسه رایوله ځان مه راباندې زوبله ورسه سمه ده زه اوس راولم په منډه ورسه زر کوه اوس به کلله ایله که ورسه کار ځای یې رایوله ورسه هله دغه یې نیسي زه به وروځم توره شپه ده دوی به کللی نو بس کللی دي ورسه رایوله په دا توره شپه کې به چیرې ولاړ شي غریب ورسه ولې دونه تکلیف راکوې دا توره شپه بیا وروره مړی خدمت به یې تیله کوه یاره تا په کور کې تا ته دونه تکلیف در میلاویږي نو هغه غریب و نه کور شته نه دغه شته مسافر سړی دی نو هغه ته به څونه تکلیف وي دغه ځای ته لږ سوچ وکړه ولاړ پورته ماما ودرېږه ماما زما مستر ورور ویلې ولې ورسه مسافر ته وایي راسه بېټه کې ځای ستا قرار شپه به د لیوه کې مړۍ به هم راسره وخورې یا بس ناوخته دی تکلیف دی راځه یا زما ورور ولې خامخا بې راولې راځه بس نن دورې راځه او راځه تی ته به تکلیف یا یو تکلیف هم نشته راځه لالا آیا دی مېلمه مې راوړه سلام علیکم وعلیکم سلام مېلمه جوړ په خیر طبیعت دې برابر ښه په خیر شکر دې راځه کښېنه هلکه ورسه مېلمه ته چای راواخله ښه دی چای به راوړم ښه مېلمه ته دا راته ووایه څنګه چای درته راوړم شنې چای راوړه شنې چای ښه شنې ترخې چای او شنې ترخې بس صحیح دي زه بیا هله بیداره راوړه یخ والی دی یخ هم ناسوي ښه د کومې خوا رالې خیر ورور یاره حاجي صاحب زه په خپله په مزدورۍ پسې راغلی یم
نو دلته ناوخته هم سو توره شپه سوه زیاته کلي درک نه راکوئ او بس په دستي په ګیټ برابر سوم هغه مې در راوټکول یاره بس دا خو ډېر ښه کار وسولو خدای یار کله راوله لکه بس دا زه ډکومه ته ورسه مړۍ راواخله ښه مړۍ بس زه زما مړۍ تیاروم سمه ده ودرې ته دا ګلاسونه به ډک که تورې خوږې چای کوې بیا به تورې چای بم پخې کړمه درته راوړم یا بس دا شنې چای صحیح ښه بره درته راوړمه یا ترخې صحیح مېلمه چای در واخله یا هو چای در واخله ښه ښه نور به څه نه وي تازه راته وکړې نسته دی نوي ناوله د ولاکې حاجي صاحب ښه یا ستړی سوی یا دې تکلیفونه تېر کړي یا دې څه کړي خامخا ستړیا نو پکښې راځي ښه یا هو یار بس مسافرۍ غم ډېر ستړی ژوند دی یار هو ولا یار دا یو کال زه ولاړلم په مسافرۍ ولاړم په دغه رقم ستړی سوی یم په دغه رقم ستړی سوی یم د مسافرۍ د ژوند د مې ګر سره ناټ مات ولی څه وایه په والله دونه تکلیف لري دونه تکلیف لري یاره زه دا بار ملک ته په پښو اوښتلم او پس دې اوسه چې دا زنګلان ول دا دغه ول بیخي دا خلک تاسې مو وکتل دا دغه تاسې مو وکتل توبې مې وکښې توبې په صحیح معنا بس په دا مسافر مې اوس ډېر زړه سوځي په صحیح معنا مې زړه په سوځي او ډېر سخته مې خوا به بدېږي نو ښه مېلمه بس دغه ستا خپل بیټک دی چې هر ټیم راکلې هر ټیم راکلې خدای دې هر کله راوله بس دلې راځه دا بیټک دی شکر دی هر څه کانه مانه هر څه میلاویږي در کېږي ورور بس خدای دې هر کله راوله زموږ په در خوشحاله کېږو صحیح دی صحیح چې پورې وداره حاجي صاحب صحیح